په دې ویډیو کې اوس مونږه به د یو پوینټ چارج په وجه چې کوم میګنیټیک فیلډ پیدا کیږي په هغې باندې به بحث وکړو. نو په تیر ویډیو کې مونږه دا زده کړل چې الکتریک میګنیټیک فیلډ چې کوم دی هغه د الکتریک کرنټ نه پیدا کیږي او د الکتریک کرنټ څنګه میګنیټیک فیلډ پیدا کوي د هغې لپاره چې کوم قانون دی هغې ته وایي بیو سیورت لا. نو د ټول نه ساده کرنټ چې کوم دی هغه یو الکتریک چارج دی، یوازې یو پوینټ چارج کیو، او دا چې وګڼه چې د ښي لاس ته روان دی کرنټ، نو دا یو قسمه کرنټ دی. نو یو چارج چې په خوځښت کې نو دا یو کرنټ دی، نو دی په دې لیکه روان دی او موږ نه څوک دا تپوس وکړي چې دا الکتریک چارج چې کله خوځښت کوي نو دی څومره میګنیټیک فیلډ پیدا کوي. د مثال په توګه نو میګنیټیک فیلډ تپوس وکړي نو موږ بیا دا وایو چې میګنیټیک فیلډ په کوم پوینټ باندې، نو د مثال په توګه څوک دا وایي چې په دې پوینټ باندې څومره میګنیټیک فیلډ پیدا کیږي. نو بیا موږ دا پکار ده چې موږ ته دا معلومه وي چې دغه پوینټ د دې چارج نه څونه لرې دی، دا ډسټنس څومره دی. نو دا دغه لپاره موږ دغه یو ویکټر راکاږو چې کوم ته وایي پوزیشن ویکټر، یعنی دغه پوینټ په کوم پوزیشن باندې دی د چارج په حساب باندې. نو تاسو به دا وایي چې دا چارج خو روان دی خو په دغه ځای ولاړ نه دی او د ده څه ویلاسټي ده وي. نو آیا دا څنګه دغه دا پوزیشن ویکټر چې موږ کوم ولیکو نو دا خو د ټیم سره بدلیږي؟ دا د ټیم سره بدلیږي. نو د دې وجې موږ به دا ووایو چې دا د دغه پوینټ پوزیشن دی په یو خاص ټایم باندې کله چې دا چارج په دې ځای باندې دی. کله چې چارج بل ځای ته لاړ شي نو دا پوزیشن به بدل شي. نو په دغه پوینټ باندې به میګنیټیک فیلډ هم د وخت سره بدلیږي. نو راځئ چې وګورو چې په د وخت په یو لحظه باندې کله چې چارج د ګس نه ښي لاس ته روان دی او چارج په دغه ځای باندې کوم ځای کې چې موږ دا پوینټ جوړ کړی دی کیو، په دغه وخت کې په دغه پوینټ باندې کوم چې په ډسټنس آر باندې دی د چارج نه په دغه پوینټ باندې څومره میګنیټیک فیلډ پیدا شوی دی. نو د دې لپاره موږ سره چې کومه لا ده هغې ته بیو سیورت لا، او هغه لا دا ده بی میګنیټیک فیلډ چې یو ویکټر دی هغه برابر دی د یو کانسټنټ میو ناټ، د دې کانسټنټ باندې به بحث کوو، په 4 ځله پای باندې وویشه، دا خو زموږ سره کانسټنټ شو. او بیا که دغه چارج غټ دی کیو نو زیات میګنیټیک فیلډ به پیدا کیږي، که وړوکی دی نو کم میګنیټیک فیلډ به پیدا کیږي. او بیا د دغه چارج کو ویلاسټي ده که دی روان دی نو میګنیټیک فیلډ به پیدا کیږي، او که ولاړ دی نو میګنیټیک فیلډ نه پیدا کیږي د موږ په حساب. یعنی دا چارج پکار ده چې رواني هله هغې دی میګنیټیک فیلډ پیدا کوي. بیا دا میګنیټیک فیلډ ویکټر دی نو د دې ډایرکشن په دې طریقه راوځي نو کم میګنیټیک فیلډ به پیدا کیږي، او کنه نږدې دی نو زیات میګنیټیک فیلډ به پیدا کیږي. نو موږ یې په آر طاقت 3 باندې وویشو. نو دې لا ته وایي بیو سیورت لا، او په دې کې هغې دا وایي چې د یو چارج کیو په وجه باندې چې کله دی په یو ویلاسټي وي سره رواني نو په یو خاص پوینټ باندې چې هغه په ډسټنس آر باندې دی د دې چارج نه په هغه پوینټ باندې څومره میګنیټیک فیلډ پیدا کیږي، نو د هغې لپاره دا لا ده. نو په دې باندې به نن بحث کوو. راځئ چې وګورو چې دا میو زیرو څه شی دی. نو میو زیرو دلته یو کانسټنټ دی چې د هغې قیمت دی په اس آی یونټ کې 4 ځله پای او بیا د 10 طاقت -و. دا په کوم یونټس کې؟ په اس آی یونټس کې، یعنی هغه یونټس کې په کوم کې چې موږ واټن یا ډسټنس په میټرو کې کچ کوو او ماسس په کیلوګرامونو کې او ټایم په سیکنډونو کې کچ کوو. نو دا میو زیرو قیمت دغه دی.
دا میو زیرو د قیمت داسې دی چې د مونږ ته د دې میګنیټیک فیلډ خوی بوی ښیي په ویکیوم کې امټي سپیس کې یعنی که دا چارج په خالی یا تشیاله کې روان دی امټي سپیس کې ویکیوم کې روان دی نو په دغه پوینټ باندې چې د څومره میګنیټیک فیلډ پیدا کوي دا هغې خوی بوی مونږ ته د میو زیرو په ویلیو کې موجود دی اوس که دا چارج په اوبو کې روان دی او دا پوینټ په اوبو کې دی نو بیا دغه میګنیټیک فیلډ به کم او زیاتې نو دغسې د میو زیرو ویلیو مونږ سره په میډیم کې یعنی په اوبو کې یا په بل څه میډیم کې د دې ویلیو به بدلی نو میو زیرو دې ته په انګریزي کې وایي چې دا پرمیبیلیټي ده د فری سپیس د میګنیټیک فیلډ یو داسې خوی دی چې هغې ته وایي پرمیبیلیټي یعنی په خالی میدان کې یا په امټي سپیس کې چې د میګنیټیک فیلډ کم پراپرټي ده نه هغه د میو زیرو باندې کنټرول کیږي نو کله چې موږ میډیم بدل کو د خالی میدان یا د ویکیوم نه اوبه شي هوا شي یا سبل څه میډیم شي تیل شي نو په هغې کې د دې میو زیرو ویلیو به بدله شي د هر میډیم دپاره د دې جدا جدا ویلیو دا دلته چې موږ کومه ویلیو لیکلې ده د ویکیوم دپاره ده نو دا خو یو کانسټنټ دی دلته دا 4 پای چې کوم دی نو دا یې پکې د کنوینینس دپاره لیکلی دی د اسانتیا دپاره ځکه چې میو زیرو موږ کله به دغه 4 پای په یونټ کې ولیکو نو کله چې موږ کلکولیشن کوو نو بیا دغه 4 پای به ته د منځه لاړ شي نو که دلته موږ دا 4 پای په دې ایکویشن کې نه وی لیکلی نو بیا به موږ د میو زیرو ویلیو هم دلته بدله لیکلی یعنی دا 4 پای موږ په دغه میو زیرو کې ورټومبلی شو د هغې ځای جوړولی شو خو په دستوري توګه خلک دغسې لیکي وروسته نور اسانتیا هم دې سره پیدا شي ایکویشنز ورسره اسان شي کله چې دا 4 پای ته موږ بهر راوباسو نور باقي خو دې ایکویشن کې وایي چې چارج سیوا دی نو میګنیټیک فیلډ به هم زیات پیدا کیږي که دغه پوینټ د چارج نه لرې دی په کم پوینټ باندې چې موږ میګنیټیک فیلډ ګورو نو میګنیټیک فیلډ به کم وي او که چارج تیز روان دی ویلاسټي ډیره ده نو میګنیټیک فیلډ به زیات پیدا کیږي په دغه پوینټ باندې او بیا دلته دا کراس پروډکټ دی یعنی د ویلاسټي ویکټر او د پوزیشن دغه پوینټ چې کوم پوزیشن دی د چارج په حساب باندې د دې ترمنځ کراس پروډکټ دی نو دا کراس پروډکټ ځکه دی چې د میګنیټیک فیلډ ډایرکشن چې کوم دی هغه همیشه پرپینډیکولري د دې چارج ویلاسټي ته او دغه پوینټ پوزیشن ته د چارج په حساب نو چې دغه میګنیټیک فیلډ په دې پوینټ باندې کم دی نو هغه د آر ته پرپینډیکولر دی او د ویلاسټي ته پرپینډیکولر دی نو چې دغه معلومات موږ په دې ایکویشن کې ورچول غواړو نو موږ د ویلاسټي او دغه پوزیشن کراس پروډکټ جوړ کړو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې که سی یو ویکټري او هغه پرپینډیکولري ا ته او بی ته نو هغه بیا موږ لیکلی شو د کراس پروډکټ په توګه باندې چې که سی ویکټر پرپینډیکولري ا او بی دواړو ته نو دا سی بیا خامخا موږ د ا او د بی د کراس پروډکټ په تور لیکلی شو سمه ده یا داسې وګڼئ چې که ا او بی دوه ویکټر وي او د هغې موږ کراس پروډکټ جوړ کړو نو چې د هغې نه څه ریزلټ راشي سی نو هغه به ا او بی دواړو ته پرپینډیکولري نو د دې مطلب دا شو چې که د ویلاسټي د چارج په دې سکرین کې روان دی د ګس نښې لاسته او دا آر چې کوم دی نو دا دغسې په ترس دی په دې سکرین کې نو په دې سکرین کې موږ سره یو ډایرکشن هم نه بچ کېږي چې هغه د ویلاسټي ته او د آر دواړو ته پرپینډیکولري یو ډایرکشن هم داسې نشته نو د دې مطلب دا شو چې په دغه پوینټ باندې چې کوم میګنیټیک فیلډ پیدا کیږي نو هغه به یا د سکرین نه باري او یا سکرین کې دننه یعنی سکرین ته به نیغ ولاړي بار پلو او یا سکرین کې دننه به ننوتي نیغ په نیغه ځکه چې دغه صرف یو ډایرکشن پاتې دی کوم چې د ویلاسټي ته او آر ته پرپینډیکولر دی نو بیا دغه ډایرکشن موږ څنګه معلوموو نو موږ وایو چې دغه ډایرکشن موږ بیا د کراس پروډکټ په توګه باندې معلوموو یعنی که دوه ویکټر یې موږ سره ا او بی او هغه موږ لکۍ په لکۍ یو بل سره کیدو دا ا شو او دا بی شو نو موږ وایو ا کراس بی او داسې ویکټر دی چې هغه ا او بی دواړو ته پرپینډیکولر دی نو ا کراس بی
یو داسې ویکټر دی چې هغه A او B دواړو ته پرپینډیکولر دی نو دا د ډایرکشن به صحیح نو د هغې لپاره خلک بیا رایټ هینډ رول چې ورته وایي هغه پکاروي رایټ د ښي لاس قانون رایټ هینډ رول نو دا څه رول دی دې کې داسې وکړي چې مونږ د خپل ښي لاس دا ګوتې راواخلو او هغه وغځو د A په مخه کې صحیح ده نو دا ډایرکشن چې کوم دی په دې کې به زما د ښي لاس ګوتې چې کوم دي هغه به زه خورې کړم په داسې طریقه باندې چې زما دا B چې کوم دی دا زما د تلي نه راوتی په ترسه یا نیغ په نیغه خو چې زما تلی د تلي مخ چې کومي هغه B پلوي نو بیا چې سته دا خپله کټه ګوته نیغه ودرې نو دغه ډایرکشن شو د A کراس B تاسو په دې باندې لږ یو سره کوشش وکړئ د خپل ښي لاس ګوتې مخامخ کېدی د A سره خو بیا کوشش وکړئ چې تلی مو د B پلوي یعنی B چې په کومه مخه دی نو چې ګوتې د ښي لاس ګوتې په دې پلو شي د A په ډایرکشن کې او بیا دا تلی مو په دې مخه باندې په دې علاقه کې یعنی د تلي مخه هم دې پلوي ځکه چې دغه پلو B دی نو ستاسو کټه ګوته چې تاسو نیغه ودروئ نو هغه به تاسو ته د سکرین نه بار ډایرکشن درکړي راځئ چې یو بل مثال واخلو یو ویکټر واخلو A او یو بل ویکټر واخلو B اوس راځئ چې د A کراس B ډایرکشن معلوم کو نو لومبی ویکټر چې کوم دی نو هغه A دی او دویم ویکټر B دی نو د لومبي ویکټر په ډایرکشن کې به موږ د ښي لاس ګوتې نیغې کو د خپل ښي لاس ګوتې ګس لاس نه او خپل تلی به داسې خو چې د ښي لاس تلی مو په دې خوا یې مخې په ښکته لکه چې B ښکته پلو دی یعنی نیغ په نیغه ښکته نه دی خو په دې پلو دی یعنی چې د ښي لاس تلی مو دې پلو نه یعنی تاسو د خپل ښي لاس ګوتې په دوه طریقو باندې غځولی شئ د A سره یو دا چې ستاسو تلی په برئ او یا دا چې ستاسو تلی مخ په ښکته او دام کېدی شي چې تلی مو د تلي مخ مو د سکرین نه بار پلوي یا سکرین نه نو درې څلور طریقو باندې تاسو د خپلې ګوتې په بله طریقو باندې تاسو خپلې ګوتې د A سره غځولی شئ خو دلته زمونږ دپاره B یو نښه ده چې B کله دې پلو دی نو موږ پکار دی چې تلی په دې ښکته پلو باندې نو چې تاسو دغسې وکئ نو اوس ما سره چې کوم ریزلټ راځي د A کراس B نه نو هغه د سکرین دننه پلو دی نو دلته به د A کراس B به یو ویکټري چې د سکرین د بار نه به شروع شي او سکرین کې دننه به ننوتي سمه ده نو دا رایټ هینډ رول دی نو راځئ چې اوس لاړ شو او وګورو چې موږ سره دا یو چارج دی Q او دی روان دی ښي لاس ته په یو ویلاسټي V سره او مونږه میګنیټیک فیلډ معلومو په یو پوینټ باندې دلته په ډسټنس R باندې نو B چې کوم دی په دې پوینټ باندې چې کوم میګنیټیک فیلډ پیدا کیږي B آیا دا میګنیټیک فیلډ په سکرین کې دننه دی کو بار دی بل ډایرکشن نه دی پاسبل یا به دننه یا به باري نو B برابر دی میو ناټ په 4 پای باندې اویشه Q او په R طاقت 3 باندې اویشه او بیا د ویلاسټي او د R کراس پروډکټ نو دا B ډایرکشن به خامخا د دې ځای نه راځي چې دغه یو سره پکې ویکټر حصه ده په دې اکویشن کې نو راځئ چې V کراس R معلوم کړو نو راځئ چې د خپل ښي لاس ګوتې راواخلو او د دې V په ډایرکشن کې وغځو ولې ځکه چې په دې اکویشن کې راغلی دی V کراس R څنګه چې موږ سره A کراس B نو A زمونږه V دی او R زمونږه B دی نو د V په ډایرکشن کې چې موږ د ښي لاس ګوتې وغځو په داسې طریقه چې زمونږه ځکه چې دا B بره پلو دی په دې علاقه کې دی چې د تلی مو په دې مخه باندې دې خوا یا دې خوا چې بره پلوي نو زمونږ کټه ګوته به مونږ ته
وښیي چې د بی ډایرکشن څه دی، یعنی د وی کراس آر ډایرکشن څه دی، نو هغه د سکرین نه بار جوړیږي. نو د دې مطلب دا شو چې یو چارج چې د ښي نه ګس لاس ته رواني په یو ویلاسټي وی سره، نو په هر پوینټ باندې چې هغه په هر پوینټ باندې بره دلته چې کوم میګنیټیک فیلډ پیدا کیږي هغه به د سکرین نه بار پلوي. یعنی هر پوینټ تاسو راواخلئ دلته 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 هر ځای کې چې کوم میګنیټیک فیلډ پیدا کیږي هغه به د سکرین نه بار پلوي. اوس تاسو وګورئ چې هر پوینټ باندې چې موږ میګنیټیک فیلډ وګورو، یعنی دلته وګورو مثال په توګه په دې پوینټ باندې، نو د دې میګنیټیک فیلډ به ډایرکشن صحیح، نو د دې میګنیټیک فیلډ ډایرکشن وی چې کوم دی، نو که موږ د خپل ښي لاس ګوتې د وی سره وغځو په داسې طریقه چې زمونږ تلې په ښکته پلوي، ځکه چې آر زمونږ ښکته پلو دی، یعنی دې پلو دی، نو زمونږ کټه ګوته به موږ ته دا وښیي چې هغه په سکرین کې دننه ننوځي. نو په هر پوینټ باندې د دې لاین نه ښکته د میګنیټیک فیلډ ډایرکشن چې کوم دی هغه په سکرین کې دننه دی، او په هر پوینټ باندې د دې لاین نه بره د میګنیټیک فیلډ ډایرکشن چې کوم دی هغه د سکرین نه بار پلو دی. سمه ده؟ اوس راځئ چې میګنیچیوډ باندې غور وکړو. نو که یو چارج مونږ واخلو 2 کولمه 2 کولمه چارج دی او هغه د ښي لاس نه ګس لاس روان دی په دې لیکه باندې، یعنی ویلاسټي چې کوم ده د دې چارج هغه ده 10 میټره په یو سیکنډ کې. او موږ نه څوک دا تپوس وکړي چې په دې پوینټ باندې چې کوم پوینټ باندې یو داسې پوینټ چې هغه 15 میټره لرې دی د دې چارج نه دلته، نو آر چې کوم دی هغه دی دغه آر ویکټر دی او د دې آر ویکټر اوږدوالی دی 15 میټره. سمه ده؟ نو په دې پوینټ باندې به څومره میګنیټیک فیلډ پیدا کیږي په دې وخت کې؟ نو تاسو به وایئ چې د میګنیټیک فیلډ د پاره چې کوم بیو سیورټ لامل ایکسپریشن دی په دغه پوینټ باندې هغه د یو کانسټنټ او بل کانسټنټ 4 پای او بیا کیو کوم چارج چې پیدا کوي د میګنیټیک فیلډ هغه، او بیا دغه چارج ویلاسټي او دغه کراس پروډکټ به واخلو دغه پوینټ د پوزیشن سره، او بیا دغه آر په طاقت 3 باندې به وویشو. نو اوس موږ ته پته ده په رائټ هاند رول باندې موږ ته پته ده چې د میګنیټیک فیلډ ډایرکشن سره د سکرین نه بار دی. نو دلته موږ صرف میګنیچیوډ کیلکولیټ کوو. نو میګنیچیوډ به د میګنیټیک فیلډ شي میو ناټ یو کانسټنټ دی، 4 پای کانسټنټ دی، کیو هم یو سکیلر نمبر دی کانسټنټ خو ته نشو ویلی خو یو سکیلر نمبر دی، او بیا وی کراس آر هر کراس پروډکټ A کراس B چې د هغې موږ میګنیچیوډ واخلو نه برابري د A میګنیچیوډ د B میګنیچیوډ او د دوانو ترمنځ چې کوم انګل جوړیږي د هغې ساین ګوټ جوړیږي. یعنی که دا A دی او دا B دی، نو د A کراس B ډایرکشن موږ په د ښي لاس په دې قانون باندې معلومو، او د میګنیچیوډ موږ داسې پته لګو چې د دې ترمنځ کوم ګوټ جوړیږي د A او B، نو د میګنیچیوډ موږ د A میګنیچیوډ راواخلو، د B میګنیچیوډ راواخلو، او دغه ګوټ چې د دې ترمنځ کوم جوړیږي په هغې باندې یو اپریشن وکړو ته وایي ساین، او دا 3 نمبره سره یو بل سره ضرب کو، نو دا د A کراس B میګنیچیوډ شو. نو دلته موږ سره V کراس R راغلی دی په دې کې، نو موږ به وایو چې د V میګنیچیوډ د R میګنیچیوډ او د R او د V ترمنځ چې کوم ګوټ جوړیږي دا د هغې ساین، او بیا په R طاقت 3 باندې ویشلې. اوس دا ګوټ څومره جوړیږي؟ نو دا هم پکار ده چې موږ په دې کې د مثال په توګه د 1300 ډیګرو ګوټ جوړیږي په دې وخت کې. نو راځئ چې د دې حساب کتاب وکړو چې څومره میګنیټیک فیلډ پیدا کړي. نو میو ناټ موږ سره یو کانسټنټ دی چې د هغې قیمت دی 4 پای ځله لس طاقت منفي 7 او بیا په 4 پای باندې ویشلې. دا چارج چې کوم موږ اخیستی دی هغه هم 2 کولم اخیستی دی، نو 2 ده ویلاسټي د دې چارج چې کوم ده نه هغه ده 10 میټره په یو سیکنډ کې، او دغه پوینټ څومره لرې دی د دې چارج نه په دغه وخت کې 15 میټره لرې دی.
او ګوټ څومره جوړي دغه آر د وی سره نو دغه 13 ډیګرو دی او بیا آر طاقت 3 نو آر خو 15 میټر دی نو د 15 طاقت 3 سمه ده نو راځي چې دا حساب کتاب وکړو چې څومره میګنیټیک فیلډ ته جوړیږي نو د دې نه موږ سره راشي صاحبه د میګنیټیک فیلډ میګنیټیوډ به موږ سره راشي دلته به دا 4 پای راځي چې دا رنګ دا 4 پای به سره خوري د 4 پای سره او باقی نمبر له ضربونه ورکو نو دغه 2 او لس چې ضرب کو نو دغه نه براسي شل او بیا 15 او د ساين تیټا چې کوم دی هغه د نیم برابري ساين 30 د نیم برابري او بیا دا لس طاقت منفي و پکې نه یرو دا به مسره ولیکو او بیا د 15 طاقت په درې باندې وشي نو 15 طاقت دا شو 15 ځله 15 15 شو یو 15 بل شو دا 15 طاقت 3 شو 15 ځله 15 ځله 15 نو دا یو 15 د دې یو 15 سره سره خوري اوس موږ سره پاتې شو زما سیبه شل بره او سره لس طاقت منفي و او دغه هاف چې کوم دی دا نیم دا دلته ښکته راکوشي دا 50 شي دا به د صفر به د صفر سره خوري او دغه دوه چې مونږ په 15 باندې وویشو نو مونږ سره به راشي 0.4 او لس طاقت منفي و دا میګنیټیک فیلډ دی نو دا د دې یونټ سره نو په تیر ویډیو کې مونږ ویلو چې کله چې مونږ د ډیسټنس لپاره میټر په کار راولو او د ویلاسټي لپاره میټر او سکندونه په کار راولو او د میو 0 لپاره مونږ 4 پای او لس طاقت منفي و په کار راولو نو چې کله مونږ اس آی یونټ استعمالو نو بیا د دې میګنیټیک فیلډ چې کوم یونټ دی هغه ته وی ټیسلا په ټی باندې لیکل شي یا ټیسلا یعنی د میګنیټیک فیلډ دغه یونټ دی نو موږ سره راځي چې دینه سلور جوړ کو سلور دا پوینټ دی خو خوځو دی زیاته نو چې پوینټ خو خوځو نو د لس طاقت په نورم کمزورې شي نو منفي اته بشي ټیسلا نو سلور ځله لس طاقت منفي اته ټیسلا میګنیټیک فیلډ په دغه پوینټ باندې پیدا کیږي نه دا بي چې کوم دی دا د سلور ځله لس طاقت منفي اته ټیسلا دا خو مضبوطوالی دی د میګنیټیک فیلډ سټرنګث وته وي په دې پوینټ باندې دا دغه چارج چې کله دی په دې پوینټ باندې دی د خپل خوځښت په دوران کې او د دنه مونږه 15 میټر لري وګورو په کوم اړخ کې په یو داسې اړخ کې چې هغه د خوځښت د اړخ سره د 13 درجو ګوټ جوړي او 15 میټره وګورو نو په دغه وخت باندې په دغه ټیم باندې د سلور ځله لس طاقت منفي اته ټیسلا میګنیټیک فیلډ پیدا کړی دی په دغه پوینټ باندې او نو په ورپسې لحظه کې خو به دی دلته نه دی به چېرته بل ځای کې نه دغه میګنیټیک فیلډ ویلیو به هم بدله شوي خو موږ به دغه یو لحظه باندې تپوس کوو نو دغه قیمت شو د میګنیټیک فیلډ اوس دا میګنیټیک فیلډ ډایرکشن څه دی نو هغه بیا موږ د ښي لاس د رول نه پته ولګو ځکه چې ویلاسټي ګس لاس ته ده ویلاسټي ښي لاس ته ده او آر چې کوم دی نو دی بره پلو دی په سکرین کې نو چې د ویلاسټي او د آر موږ کراس پروډکټ واخلو نو دلته د میګنیټیک فیلډ ډایرکشن چې کوم دی هغه د سکرین نه بار دی نو د دې لپاره موږ دلته یو ډاټ وکړو او هغې نه یو ګیڼه چاپېره کړو نو د دې زموږ نه مطلب دی چې میګنیټیک فیلډ د سکرین نه بار دی کله چې میګنیټیک فیلډ په سکرین کې دن نه په یو پوینټ باندې مثال په توګه دلته په دې پوینټ باندې چې د کوم میګنیټیک فیلډ پیدا کوي په سکرین کې دن نه نو موږ داسې یو کراس وکړو او د هغې نه یو کرخطا وکړو دغه ته وایي چې میګنیټیک فیلډ په سکرین کې دن نه دی دا به زموږ نوټیشني علامت وي نو په دې باندې به نور باسم که خیري جاري ساتو